د هغه ښځې عبرتناکه واقعه چې په قبر کې لړمانان راووتل، خو هغې به داسې څه کول چې داسې حالت ورسره پیښ شول. دا رښتینې واقعه د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې شوې ده چې دغلته موجودو ټولو خلکو دا واقعیت په خپلو سترګو ولیدل. دا واقعه د قبر کنیستونکي لیاقت علي د خولې امت اخبار راخیستې چې هغه وایي څه موده وړاندې دلته یو ښځه د څه بیمارۍ د وجې مړه شوه. د کور خلکو یې قبرستان والو ته وویل چې د ښځې لپاره یو قبر تیار کړي. کله چې د قبر په ګنیستلو کار شروع شو نو ولیدل شول چې یو غټ یا کاڼی په قبر کې راووتلو او نور خلکو نشو کولی چې قبر وکني. نو هغه قبر یې هملته بند کړو او په قبرستان کې بل ځای داسې وکتلو چې قبر پکې وباسي. بل ځای کې د قبر کنیستلو په دوران کې هم ډیر غټ کاڼی راووتو چې هغه نور هم غټو او د قبر کنیستل هلته بند شول. دریم ځل یې چې کوم ځای وکتلو هغه بیخي صفا و، خو چې کله د قبر کنیستل شروع شول او قبر یې ویستلو نو دغه ځای کې داسې خراب شان بوی پیدا شو چې خلکو هلته نور د ایسارېدو توان نه لرلو. په دې وجه د قبر کنیستونکو هم وویرېدل او زر تر زره قبر بند کو او نور د قبر کنیستلو نه انکار وکړو چې بل قبر به نه وباسو. دغه سړی لیاقت علي وایي چې دې نه پس ماته ټلیفون وکړی شو چې باید راشم او قبر وباسم. کله چې راغلم نو ماته معلومه شوه چې دغسې حالات راپېښ شوي دي. دغه وخت د شپې ناوخته و، خو بیا هم د رڼاګانو په مدد سره ما قبر وکنیستلو. خو د قبر کنیستلو په دوران کې به چې ما کله کوداله وهله نو وجود کې مې سستي محسوسېده او ډېره ویره راباندې هم راخوره شوه. خو چې کله قبر وکنیستل شو نو دغه دوران کې د قبر نه لړمان راووتل چې په دې سره ټول خلک ویریدل. خو بیا پکې یو کس وویل چې دې ښځې به خپل خاوند سره ډېره بدزباني کوله او د دې له وجې پرې کېدی شي الله پاک دا عذاب نازل کړی وي. د دې ښځې خاوند حافظ قرآن او دې به ورسره هر وخت بدتمیزي کوله. هغه به دا ویل چې الله پاک دې ستا نه تپوس وکړي، نور به یې هېڅ هم نه ویل. نو په دې وجه باندې خلکو د دې ښځې خاوند ته وویل چې د الله د رضا دپاره دا ښځه معاف کړه. بیا ورته هغه معافي وکړه او دعاګانې شروع کړې چې بیا ورو ورو د قبر نه لړمانان ختمېدل او قبر صفا شو. د هغې نه پسې بیا زر زر دغه ښځه یعنې مړی دفن کو. دوستانو دا واقعه د پاکستان امت اخبار راخیستې. که څه هم ډیر خلک به په دې باندې یقین نه کوي، خو دې کې شک نشته چې د قبر عذاب سخت وي او قبر هیڅکله هم هغه انسان ځان ته نه پرېږدي چې هغه انتهایی ډیر بدعمله وي او ګناهګار وي. نو داسې انسان ته قبر هم ځای نه ورکوي. نور به الله تعالی ښه پوهیږي چې په دې واقعه کې به څومره حقیقت وي او که نه اخبار والا به پکې دروغ ویلي وي. که دا واقعه مو خوښه شوې وي او په آینده کې له همداسې ښکلې او په زړه پورې معلوماتو او ویډیوګانو نه ځان خبرول غواړئ نو خامخا در سره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.